کتاب 15 دقیقې، لیکوال خالد زدران. نهمه برخه، 400 کلدارې. له څو کلونو وروسته نن سهار په وزیرستان کې راویښ شوم. له دې ځایه زموږ د کډې تر تلو وروسته څو کاله بعد بیا دلته دا زما لومړۍ شپه وه. د چای له څښلو وروسته په دې فکر کې وم چې شمالي وزیرستان شوال ته څنګه او پر کومه لاره لاړ شم. فاروق مخابره په لاس حجرې ته راننوت او ما ته یې د تګ وویل. ما ته مې بکس رایاد شو، ده ته مې د راخیستلو وویل. خو د ده نظر دا و چې دلته یو ځل مولوي صاحب ته ورځو. ما دیوال ته زړول شوی د فاروق ټوپک راواخیست او څنګ ته مې واچو. خوښ وم له ډېرې مودې وروسته د مولوي صاحب لیدو ته روانېدم. فاروق موټرسایکل تر هنډل وهلو وروسته همداسې چالان پرېښود. ما ته یې ویل چې له لالا به د لارې خرڅ هم واخلو. ما ته په زړه کې راتېرېدل چې خرڅ مهم نه دی، د ده لیدل مهم دی. فاروق وخندل او بیا یې پر شا وټپول. یاره همیشه دې تلوار وي. لږ وروسته دواړه کلي ته په یو ورکښته شوي لار ور روان شو. تر لږ مزل وروسته له موټرسایکل ښکته شو. موټرسایکل مو همدلته د کلي په هوار میدان کې پرېښود او موږ د کلي په کوڅه کې پلي روان شو. یو خټین کور ته ورسېدو. د دروازې تر ټکولو وروسته له کوره غږ راغی. څوک یاست؟ فاروق ځان ور وپېژاند. دروازه خلاصه شوه. دروازې له خلاصېدو وروسته سم یو ښایسته ځوان راښکاره شو چې سرې سڼې یې پر اوږو ول ول پرتې وې او سپین وزیرستانۍ پکول یې پر سر و. له فاروق سره یې په خندا روغبر او ستړي مشي وکړه. زه فاروق ورته معرفي کړم. ویل یې له خوست راغلی، میلمه دی. زه پوه شوم چې زما په اړه یې مخکې له مخکې ده ته ویلي دي. ځوان وویل دا خو د امریکایانو له وطنه راغلی. فاروق ورغبرګه کړه. هو د امریکایانو له وطنه راغلی. ځوان بیا په خندا شو. حسینه ډرون ته مو په ګوته کړې او جی پی ایس دې نه وي راوړی. همدې ټوکو ټوکو کې له ما داسې غېږ تاو کړه لکه دوو پخوانیو ملګرو چې کلونه یو بل نه وي لیدلي. دا ځوان خلیفه عمر و، د وزیرستان د لنډې محمد خیل اوسېدونکی او د مولوي سنګین موټروان و. موږ درې واړه حجرې ته لاړو او په حجره کې مې سم د لاسه پر مولوي سنګین سترګې ولګېدې. خپل وزیرستانۍ پکول یې د کټ پښې ته ځوړند کړی و او سرتور سر په کټ کې پروت و. تورو سڼو پنډې ګیري او شخو بریتونو یې نوراني مخ ته لا ښکلا وربخرې وه. زما په لیدو یې سم د لاسه په کور پر سر کړ او له کټه راپورته شو. په خوشحاله غږ یې وویل ماشاءالله دا خو ډېر لوی شوی. لالا مې له هغه راهیسې بیا مخامخ نه ولیدلی چې له بیت الله مسجد او یو بل عرب ملګري سره زموږ کره راغلی و. اوس پر هغه وخت کلونه تېر شوي وو. له تاوده روغبړ او ستړي مشي وروسته یو بل ته مخامخ پر کټ کېناستو. فاروق را سره کېناست. خلیفه عمر زما او د فاروق مخې ته میز کېښود او د شنه چای پیالې یې ډکې کړې. ما او مولوي صاحب له یو او بله د کورونو د حال احوال پوښتنې کولې. خلیفه عمر لاندې پر غوړېدلي فرش د ټیکا په پاکولو لګیا و. ډېرې خبرې مې وکړې. مولوي صاحب پرله پسې پوښتنې وکړې. امریکایان خو به مو په تکلیف کوي نه؟ د خوست د خلکو رویه څنګه ده؟ له امریکایانو سره جوړ دي که مخالف؟ او څنګه یې بولي؟ د خوست خلک به له امریکایانو سره جهاد وکړي که به همکار ورسره پاتې شي؟ دا ډول ټولو پوښتنو ته مې په نوبت د ځواب کوښښ وکړ. ما ورته دا هم وویل چې په اوسني وخت کې د امریکایانو خلاف د جهاد نوم اخیستل د ځان وژنې په معنا ده. سره له دې چې موږ په خوست کې په ځان ډېر خطر منلی و. د عبدالله خان په کوټه کې چې مو کومې چارې تنظیمولې اسانه خبره نه وه. خو ده ته مې له دې ډاره کیسه نه شوی کولی چې په دې عمر یې په دې جریانونو ورګډېدو ته نه پرېښودم. پسې زیاته مې کړه چې امریکایان ډېر قوي جاسوسان لري. امریکایي نظامي کمپونو ته په ثانیه کې خبره رسېږي. ځینې خلک چې بیا له امریکایانو کرکه لري هغوی له ویرې سپڼ نه وهي. هر څوک دې ویرې اخیستې چې د امریکایانو لخوا بندي یا ونه وژل شي. بیا مې د خپل راتګ کیسه ورته وکړه چې که امریکایان را باندې خبر شول شاید کورنۍ ته مې زیات مشکلات پېښ شي. ځکه خو مې پلار نه غوښتل چې په وزیرستان کې پاتې شم. زه بنو ته تلم خو دلته پاتې کېدو ته مې خدای خبر څنګه زړه کلک کړ چې تاسې او خپله خور ووینم. مولوي صاحب وویل دلته به زیات احتیاط کوي. زیات خلک د کاروبار او د مجاهدینو د خواخوږو په نامه راځي خو اکثریت یې د امریکایانو جاسوسان وي او امریکایانو ته په دې نامه معلومات ټولوي. خدای مکړه چې داسې څوک دې وویني او بیا په خوست کې مشکل درته جوړ کړي. بیا یې فاروق ته زما په اړه وویل چې په خلکو یې مه وینه ځکه کور یې د امریکایي ځواکونو په گاونډ کې پروت دی. سبا به کوم مشکل ورته جوړ وي. فاروق ډاډ ورکړ چې هیڅ چېرته مې نه دی بیولی. اوس یې د خور لیدو ته شوال ته بیایم او بیا یې سمدلاسه بنو ته رخصتوم. فاروق مولوي صاحب ته ورفهموله چې ناوخته کېږي او پر دې هم پوه نه شوم چې هغه یې څنګه په سترګو کې پوه کړ چې باید خرچه راکړي.
مولوي صاحب وخندل. د شوال مزل زیات دی، لاره هم خرابه ده، در باندې ناوخته کیږي. د موټر سایکل ټانکۍ په 400 کلداري ډکیږي. عمر به 400 درکړي. ما هم ورته وخندل. هو 400 زیات لا هم دي. له مولوي صاحب نه رخصت واخیست او د پر خلیفہ عمر غږ وکړ چې ډرون وګوره چې کوم لور ته ګرځي. خلیفہ عمر اسمان ته وکتل. موږ هم مغزي کاږه او سترګې هسکې کړې. غالبا 15 یا 6 ډرون الوتکې به ګرځېدې. داسې ښکارېده چې زموږ پر سر ګرځي او همدا حجره تر سر لاندې ده. خلیفہ عمر مولوي ته ورغږ کړ. د ډرون په دایره کې موږ یو او له موږ ګر چاپېره تاویږي. نور د خدای خیر پېښوي. خلیفہ عمر موږ په دروازه کې رخصت کړو. وی که بیرون در سره ووځم بیا خلک پوهېږي چې مولوي سنگین دلته راغلی دی. فاروق ته 3 زره کلدارې ورکړي او بیا د شوال پر لور روان شو. موږ له مولوي صاحب سره تر لیدو وروسته په موټر سایکل دا ځل د جنوبي وزیرستان په څنډو کې د شوال پر لور روان وو. شوال په شمالي وزیرستان کې د پکتیکا له برمل ولسوالۍ سره نښتې سیمه ده. له ما سره د فاروق مخابره او ټوپک هم و. مخ مې په دسمال کلک تړلی و. د ټوپک چې کړچا ختله دوی شور و شرنګ ډېر خوند راکاوه. دسمال بیا زما امنیت ساته. زه یې له هغو خلکو پټولم چې بیرته یې خوست ته زما حال وړ. د شوال په کنډو کپر لارو کې تر 100 ساعته مزل وروسته موټر سایکل را پنچر شو. د پنچرۍ سامان ټول په موټر سایکل کې موجود و. ما به هره لحظه فاروق ته ویل چې کله به رسیږو. هغه به خبره په خندا خلاصوله او ویل به یې بس رسیږو. زه وروسته پوه شوم چې شوال نږدې نه دی. پنچري په 100 دقیقو کې ونیول شوه او بیا مو مزل پیل کړ. د موټر سایکل له لاسه مې په پښتورګو درد شو او نور مې په ځان کې د تګ شیمه نه لیده. خو فاروق پوه کړم چې هغه مخامخ لاندې کور چې ټاپو پرې ښکاري د دوی کور دی. د کور په لیدو مې په وجود کې آرامي او خوشحالي حس کړه. موږ ورو ورو د نښترو په منځ کې کور ته لاره لنډوله. د مازدیګر لمر په ډوبېدو و چې د کور مخې ته ښکته شو. موږ دواړو له ځانه خاورې دوړې څنډلې چې دروازه خلاصه شوه. د فاروق مشر ورور بلال ټوپک په لاس د کوره راووت. زما په لیدو یې په حیرانۍ چیغه کړه اوهو دا ته څنګه دلته راغلی؟ بیا مو په خندا غېږې سره ورکړه. 3 واړه کور ته ننوتلو. د کورنۍ ډېرو غړو موږ پر موږ د پرتو دوړو او خاورو له امله نه پېژندلو او ځینو بیا له دې امله نه پېژندلم چې څېرې مې بدلون کړی و او ډېر وخت وروسته راغلی و. حجرې ته لاړو. د بلال جامې مې واغوستې. خورایونو په حیرانۍ زیر راکتل. زه یې نه پېژندلم. دوی ته ډېر وخت څوک نه و راغلي او له حالاتو بیخي ناخبره و. په ډېره مینه یې د ټولو خپلوانو د حال او احوال پوښتنه کوله. دا شپه موږ ډېره ناارامه تېره کړه. د شوال په کنډو کپر لارو کې د موټر سایکل ګړندي مزل بند په بند مات کړي وو. سهار مو چې میرانشاه ته د تګ تصمیم ونیو خور مې راته وویل مزه څو شپې وکړه ډېر وخت وروسته راغلی. شاید د ډېرې ستړیا وجه هم وه. د خور خبره مې ومنله او 3 شپې مې نورې هم له دوی سره وکړې. په شوال کې د مولوي صاحب په کور کې سټلایټ تلیفون و. خو ما نه غوښتل چې په خوست کې پرې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسم ځکه دوی هم دا ټلیفون د زیات ضرورت پر وخت استعمالوه. نور به د مولوي صاحب له پلار سره چې ټولو بابا باله صندوق کې ایښی و. هغه مهال دا ټلیفونونه هم تر کلک سار لاندې وو. ډاډمن وم چې په کور کې ټول پوهېږي چې زه د مولوي صاحب دوی کره یم او داسې څوک مې هم شاید ونه شي لیدلی چې بیرته حال خوست ته ویسي.